السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولر. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا کله چې تاسې په برق یا برېښنا کې کار او فعالیت اجرا کوئ باید کومو مهمو تدابیرو ته باید تاسې متوجه اوسئ ترڅو ستاسې هومن باډي د هر قسم بر خطراتو څخه محفوظه وساتي. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسې سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکیپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. دوستانو کله چې تاسې په برقي ویرونو کې کار او فعالیت اجرا کوئ په کورونو، دکانونو یا فابریکو او کارخانو کې، نو اول باید تاسې بیدار او متوجه اوسئ او په ډیر سوچ او فکر او دقت سره کار او فعالیت اجرا کوئ. دوهم تاسې باید په عمومي مین بورډ کې د فازا مین بریکر د اپ او بند کړئ ترڅو د برق سپلای په مکمل ډول باندې اپ او بند شي. دریم تاسې باید د هومن باډي د حفاظت او ساتنې لپاره د ربړ دستانې په لاس کړئ. څلورم ستاسې په خپو باندې ربړي بوټان یا ربړي څپلۍ باید موجود وي. پنځم ستاسې سره باید د ورک سیفټي ټولز موجود وي، یعنې هغه برقي وسایل چې تاسې استفاده کوئ باید انسولیشن ولري، یعنې ربړي پوښونه ولري، که دا پلاس وي، ټسټر وي، پیشکش یا داسې نور د برق د کار وسایل وي چې تاسې دې څخه استفاده کوئ باید ټول انسولیشن ولري. شپږم کله چې تاسې په برق کې کار او فعالیت اجرا کوئ باید ځمکه وچه وي، لمدبل نه وي، او که چېرته دوستانو ځمکه لمدبل وي نو تاسې باید وچه تخته راوالئ او د هغې دپاره دغه وچه تخته کېږدئ او د تختې دپاره تاسې په برق کې کار او فعالیت اجرا کوئ ترڅو خپل ځانونه او خپلې کورنۍ د برق د هر قسم خطراتو څخه محفوظ وساتئ. اووم کله چې په برق کې کار او فعالیت اجرا کوئ باید دویم کس تاسې سره موجود وي ترڅو خدای ناخواسته تاسې ته کوم مشکل ونه رسېږي او د مشکل په وخت کې ستاسو حفاظت او ساتنه وکړي د برق د هر قسم خطراتو څخه. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د برق د کار او فعالیت په صورت کې تاسې باید کومو مهمو تدابیرو ته متوجه اوسئ. نو دوستانو که غواړئ برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.